Number 1. Depictor. Depictor معنا نیمګړی. انسان نیمګړی ده. Human is depictor. Human is depictor. Consider. Consider فکر کوله. مونږ د کور په خرڅلاو باندې فکر کوو. We are considering selling house. We are considering selling the house. We are considering selling the house. Flat. Flat. د فلټ معنی ده هواره. افغانستان یو هوار هیواد نه ده. Afghanistan is not a flat country. Afghanistan is not a flat country. فلټ ویل کېږي هواره. Ditch. Ditch معنی لښتی. لښتی باید صفا سي. The ditch should be cleaned. The ditch should be cleaned. Limit. Limit حد. Be in your limit. Be in your limit. په خپل حد کې اوسه. Lax. Lax سس. سست یعنی کمزوری. مونږ خپل کمزوری دولت غندو. We condemn our lax government. We condemn our lax government. condemn ویل کېږي غندله. ان نه تلفظ کېږي په condemn کې او په government کې چې ده ان هم نه تلفظ کېږي. Justice. Justice عدالت یا انصاف هم ورته وایي. په دې دنیا کې عدالت یا انصاف نشته. There is no justice in the world. There is no justice in the world. Frank. Frank سپین ویونکی چې سپینې خبرې کوي یا صفا خبرې کوي. احمد یو سپین ویونکی ده یا سپینې خبرې کوي یا سپین ویونکی سړی ده یا ساده که. Ahmad is a frank man. Ahmad is a frank man. One up. One up مطلب دی یو له. یو له دوی څخه د پولیسو لخوا ونیول څه یعنې له دوی څخه یو پولیسو ونیوه. One of them was caught by the police. One of them was caught by the police. Radical. Radical اساسي. دا یو اساسي موضوع ده. It is a radical issue. It is a radical issue. Pollution معنی ناپاکی یا ناولتیا. د اوبو او د هوا ناپاکی د وجود لپاره ضررناکه ده. Water in air pollution is harmful for body. Water in air pollution is harmful for body. Pledge. Pledge ژمنه کول یا لوز کول. دوی له موږ سره ژمنه وکړه. They pledged with us. They pledged with us. The English to Pashto learning course ګرانو زده کوونکو د نن ورځې کلاس تر دې ځای پورې و. هیله ده چې یو څه مو ورڅخه زده کړي وي. که غواړئ چې انګلیسي ژبه په سیمپل ساده پښتو ژبه کې زده کړئ
نو مهرباني وکړئ زموږ انګلیش ټو پښتو لرنینګ چینل در سره سبسکرایب کړئ او تر څنګ یې د بیل آیکن ووهئ او بیا په آل کلیک وکړئ. دې سره به زموږ هر نوی کلاس چې موږ یې روزانه اپلوډ کوو تاسو ته په خپل ټایم در ورسیږي. او که چیرته کومه غوښتنه، نیوکه یا پیشنهاد لرئ نو مهرباني وکړئ موږ ته یې په کمنټ باکس کې پرېږدئ. تر بیا چې زه حاضرېږم تر هغې مو په پاک رب سپارم. هر چیرې چې یاست الله مو مل شه. Thank you so much for watching.